بسم الله الرحمن الرحیم. کم مرګري چې په مفکوره کې موجود دي هغوی ته هم په خیر راغلی. کم ګران کتونکي چې دې وخت کې مونږه لایو یا نیغ په نیغه زمونږ خبرې اترې اوري یا زمونږ دا مجلس دا ویني هغوی ته هم هرکلی او په خیر راغلی. د مفکورې او د حیات روغاني ډېر زیات شکرګزار یو چې یو داسې ځای یې جوړ کړی دی، یو داسې مرکز یې جوړ کړی دی، یو داسې پلیټفارم یې جوړ کړی دی چې په هغې کې کشران مشران د مختلف مدونو چې کم هنرمند دي هغوی راځي، خپلې خبرې اترې کوي. بیا چې کم کشران ناست دي د هغوی مینه او د هغوی چې کم خلوص دی، د هغوی چې کم انټرسټ دی، کم دلچسپي ده، نو دې ټولو ته موږ د قدر په سترګه ګورو. نن هم موږ خبرې اترې کول غواړو او دا خبرې اترې چې دي نو دا به د انګریزۍ ژبې شاعر دی ایس ټي کالریج، د انګریزۍ ژبې شاعر ایس ټي کالریج او د پښتو ژبې او ادب یو ډېر لوی نوم ښاغلی غني خان. نو د دې د دواړو د شاعرۍ په حواله سره خبرې کول خو ډېر ګران کار دی، خو موږ د هغوی یو نظم راغشتی دی. هغه نظم یو چې دی نو د ایس ټي کالریج دی نو هغه دی کبلا خان یا کبلا خان، او په پښتو کې غني خان چې کوم نظم موږ به دې سره مقابله کوو یا یو تقابلي جایزه به اخلو نو هغه دی زما محل. اوس د غني خان د شاعرۍ په انګریزۍ کې ترجمه شوې ده، نو په دې وجه باندې هغه انګریزي هم موجوده ده. نو چې کومه ترجمه ده هغه صاحبزاده امتیاز صاحب کړې ده، دا یو ډېر لوی احسان دی په پښتو ادب باندې چې غني خان اوس په انګریزۍ کې هم خلک لوستی شي او کم خلک چې په پښتو باندې نه پوهېږي نو هغوی ته هم اوس اسانه شوله. نو په انګریزۍ کې د دې ترجمه چې ده نو هغه ده مای پیلس. دا خبره به داسې وکړو چې موږ که د ایس ټي کالریج کبلا خان او د غني خان زما محل دا دواړه رومانټیک پویمز دي، رومانوي نظمونه دي یا شاعري ده. نو په دې وجه باندې که ستاسو په اجازه باندې موږ د رومانټیسزم یو څو خبرې وکړو او د هغې یو جاج واخلو نو ځکه به اسانه شي. دویمه دا هم ډېره مهمه خبره ده چې یاره په پښتو ژبه کې یا په پښتو ادب کې رومانیت څه ته وایي، په انګریزۍ کې رومانټیسزم څه دی، یا نور چې کوم علمي ادب دی په هغې کې د رومانیت یا رومانټیسزم د هغې مقام څه دی. نو که موږ د انګریزۍ او د پښتو خبره وکړو نو په انګریزۍ کې خو د رومانټیسزم یا رومانټیک موومنټ چې و نو دا په 1998 کې شروع شوی او د دې چې کوم مهم شاعران و هغه وخت کې نو هغه یو ویلیم ورډزورث او یو ایس ټي کالریج. دوی چې کوم خپل لومبی کتاب چاپ کو د هغې نوم لیریکل بیلډس، دا په 1998 کې چاپ شو او د دې رنګ چې و نو هغه د نور شاعرۍ نه بدل و. نو په دې وجه باندې خلکو ته خو اول عجیبه شانتې ښکاره شوله، خو بیا رو چې خلک څه پې پوه شولو، چا پې سوچ وکړو او د هغې دپاره بیا ویلیم ورډزورث
د پریفس ټو د لیریکل بیلټس په نوم باندې یو دیباچه یا یو انټروډکشن ولیکه او په هغې کې دا واضح کړه چې دا شاعري موږ کړې ده دا په بنیادي توګه باندې 30 نظمونه وو دواړو په شریکه باندې چې کوم چاپ کړی نو لیریکل بیلټس چې کله چاپ شو نو د هغې نه موږ د رومانټیسزم تاریخ هم د هغې ورځ نه حسابو یا دا تحریک چې دی د تحریک په توګه باندې دا موږ د هغې ورځې نه حسابو نو دغسې په انګریزي ادب کې 1798 نه واخله تر د 1830 پورې دې ته موږ رومانټیک موومنټ پیریډ وایو یا رومانټیک پیریډ ورته وایو یا رومانټیک موومنټ ورته وایو هر یو ادب چې دی هر یو ادب دا موږ په 3 بنیادونو باندې پیژنو یا د دې تقسیم په 3 بنیاده کېدی شي یو خدا دی چې د تحریک په نوم باندې او د تحریک په نوم باندې لکه تحریکونه په پښتو ادب کې مختلف تحریکونه راغلي دي په هغې کې رومانیت هم شامل دی ټیک او دغه باندې بیا ښاغلي راجولي شاه خټک صاحب خدای دې وبخي هغه د خپله پی ایچ ډي چې وه نو هغه په پښتو ادب کې تحریکونه په دې ادبي تحریکونو په دې باندې د هغه پی ایچ ډي وه ټیک ده اوس که واپس موږ خپل رومانټیسزم یا رومانټیک موومنټ ته راشو نو د انګریزي ادب خو دغه خلکو خو خوش قسمتي ده چې هغوی هر څه په لیک کې روستی دي خو زمونږ چې کوم ډېرو خلکو چې دي نو که هغوی لیکل کړي دي یا یو تحریک شروع شوی هم دی نو هغې ډېر یاد نه دی تحریک خو شته دی خو د هغې نیټه نامعلومه ده یا دومره معلومه نه ده خو که تاسو لکه غواړئ چې یاره موږ په پښتو ادب کې په انګریزۍ کې خو موږ دغه پیریډ چې دی د هغې تعین وکړو په پښتو ادب کې خواجه محمد سایل صاحب یو کتاب لیکلی دی رومانیت او عبدالحمید بابا رومانیت او عبدالحمید بابا مخکې چې نو لکه ډېر ښکلی چاپ نه و خو بهرحال کتاب خو اوس چې دی نو هغه دا شکر دی چې دوباره هغه چاپ کړو د خپل مرګ نه مخکې نو اوس په ډېر ښکلی شکل کې هغه کتاب موجود دی او د کتاب نوم دی رومانیت او عبدالحمید بابا اوس په هغې کې دا هم تاسو ته پته ده چېرې عبدالحمید بابا چې دی نو د هغه ټوله شاعري دا روماني شاعري ده نو همدغه کتاب کې رومانیت او عبدالحمید بابا دا ثابت کړي دي چې د انګریزۍ نه مخکې په پښتو ادب کې روماني شاعري موجود وه نو د دې نه موږ دا نتیجه کولی شو موږ د ریسرچ خبره کوو مفکوره چې ده نو مفکوره کې هغه خبرې کېږي چې د هغې کې دلیل موجود وي هغې کې ثبوت موجود وي هغې کې ریفرنس یا حواله موجوده وي نو د دغه کتاب په حواله سره خواجه محمد سایل صاحب چې کوم کتاب لیکلی دی په هغې کې د هغې په ذریعه باندې موږ هغه دا ثابت کړي د انګریزۍ هم ټول ویلي دي د انګریزۍ څومره شاعران دي روماني د هغې ټولو ذکر یې کړی دی خو بیا چې کله د عبدالحمید بابا ذکر کړی دی نو د هغه شاعري ثابته کړی دی چې دا د 1998 نه دا مخکې وه او که هغه روماني شاعري نه بیا د هغې نه مخکې شوله کله چې موږ تاسو خو ځوانان یې ټول که نه او که پیغلې زموږ دا خبرې اوري د ژوندی بڼه باندې د فیسبوک په ذریعه باندې نو هغوی دپاره هم دا خبره ده چې دا 21مه صدی چې ده نو دا د تحقیق او دا د ریسرچ دا د دلیل صدی ده دې وخت کې د دنیا یو ملک او یو قوم هم د ټوپک په زور باندې ګټه نشي کولی که ګټه کوي نو په دلیل به کوي ځکه چې ټول قومونو ته به خپل دلیل وړاندې کوي اوس تاسو دلیل څونه مضبوط دی
هغه کې تاسو څنګه خلک قایله کولی شئ دا به ګټئ. دا خبره یاد ساتئ. او چې څوک زما خبرې اوري که په فیسبوک باندې نو هغوی ته هم دا خواست دی. دا خو یو سرسري جایزه شوله. او دغه هم چې زمونږ دلته یو ملګري تپوس کړو چې په د یو ډاکټر صاحب په حواله سره د یو محقق په حواله سره دا خبر چې په روسي ادب کې رومانیت چې دی نو دا کیدی شي د انګریزانو هم مخکې معرفي شوي یا میدان ته راغلي یا شروع شوي. نو د روسي ادب ته چې موږ وګورو یو خو روسي ادب ډېر زیات ګټور او ډېر زیات مضبوط ادب دی. لکه هغې ته به موږ چې وایي چې ریچ لټریچر ورته وایو موږ که نه چې هغه ډېر زیات شتمن دی. نو په هغې کې چې د هغې موږ تاریخ وګورو نو هغوی څومره چې کار کړی دی نو هغه د هرې ژبې د مقابلې او د هر یو ادب د مقابلې هغې کې کار شوی دی. که هغه ناول دی، که شارټ سټوري ده، که هغه پویټري ده، که هغه ډرامه ده، که هغه ترجمې دي، دا ټول هر څه پکې شته دی. نو د دې نه هم دا ثابتېږي چې په روسي ادب کې چې کوم د روماني ادب دی نو دا به لازم هلته شته دی. البته د دلیل دپاره، د حوالې دپاره، د ریفرنس دپاره چې دی نو په هغې باندې خبره بیا کېدی شي. صحیح شولو؟ اوس دا خو رومانیت څه ته وایي؟ دا خو ډېر ګران سوال دی. موږ په انګریزۍ کې دا وایو چې romanticism is something which cannot be defined. Romanticism is something which cannot be defined. However, it can be discussed. باس په کولی شو خو د دې یو exact definition چې دی د دې چې کوم هغه د تعریف دی نو هغه ډېر ګران دی چې نشو کولی. د هغې چې کوم علامات دي، کم ایلیمنټس دي، کم سورسز آف انسپریشن دي، یا د رومانیت او د کلاسیکیت ترمنځ فرق څه دی دا ټول موجود دی دلته ما سره شته. ٹھیک ده؟ په هغې خبره کېدی شي چې رومانیت څه ته وایي او دا خبره کولی شي چې رومانیت ولې میدان ته راغی یا ولې منځ ته راغی. نو په انګریزي ادب کې 18مه صدۍ چې ده 18 سنچري دا this is called the century of reasoning. باس مباحثه نو تاسو ته پته ده چې دا باسونه کول او د دې نه مقصد خلک تنګ شي. نو په دې وجه باندې بیا د یو نوې تحریک یا په 18مه صدۍ کې دا هم تاسو ته پته وه چې په انګلینډ کې انډسټریالیزم هم راغلی او اګریرین ریولوشن هم راغلی. دا دواړه انقلابات راغلي، صنعتي انقلاب او زرعي انقلاب. نو په دې وجه باندې خلک دغه ریزننګ نه ډېر تنګ و، هغوی چې یاره اوس یو بل څه نوې خبره شروع شي. نو په دې وجه باندې رومانټیک سورسز آف انسپریشن تاسو ته پته ده ډېر زیات ضروري دی چې یاره خلک د چا نه متاثر شي یا د څه نه یو اثر واخلي. نو د رومانټیسزم اثر بیا د څه نه اخیستی و دا واپس ما خو ته وي چې باسونه ډېر زیات شي که نه نو خلک وایي چې یاره چېرته بار کلي ته وځمه، چېرته یو داسې ځنګل طرف ته لاړ شمه، یو داسې شینکۍ ته لاړ شمه. دا د انسان فطرت دی. نو په دې کې لومبی هغه سورس چې نو ریټرن ټو نیچر او د دې فطرتي شاعري په دې به موږ نن خبره کوو. زموږ چې کوم نظم سلیکټ کړی دی په انګریزۍ کې قبلا خان نو هغه ټول د نیچرل آبجیکټس چې دی نو هغې نه ډک دی. اوس هغه څنګه په نظم کې روستی دي هغه د هغې بحث راځي را روان دی. یو دی ریوایول آف سپر نیچرل.
ټول سیزونه چې دي دا په عقل او په دلیل باندې بیانول ډېر ګراني. تخیل چې دی د دپاره به د ځانه څه خبرې کوي چې هغې ته موږ امیجنیشن وایو، او که بیا د رومانوي خبره وکړو نو هغې ته وایي رومانټیک امیجنیشن. رومانټیک امیجنیشن. اوس دا خبره موږ وکړله چې یاره رومانټیک لټریچر آر رومانټیسزم. اوس د ټولو نه غټه خبره دا ده که تاسو خوښئ چې دا رومانټیسزم یا رومانټیک یا رومانیت چې کوم په نثر کې او که په نظم کې دا موږ څنګه پیژنو؟ ټیک ده که نه؟ د ټول علم خو دا دی چې خلک پرې وپېژني که نه. نو د ټول نه لویه خبره دلته خلک وایي چې یاره دا روماني شاعر دی او دا جدید شاعر دی. ټیک ده؟ د شاعرۍ کې دا رنګ دی. نو هغه رنګ دپاره یو پیمانه ده که نه، یو تله یو کنډه چې په هغې موږ تلو چې او دا رومانوي دی، دا رومانوي دی، دا رومانوي دی. ټیک ده که نه؟ نو هغه اوس موږ چې کله موږ شاعري ګورو یا که نثر ګورو، دواړه نظم او نثر دواړه چې موږ دا ګورو نو په دې کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې موږ به څنګه معلومو چې یاره دا روماني نظم دی یا شاعري ده او که نه دا یو بل رنګ دی. ټیک ده خبره؟ لکه په کوم ځای کې په کوم نثر یا نظم کې چې د فطرت خبري فطرتي رنګ پکې نو دا به رومانیت دی، دا به روماني شاعري یا روماني نظم دی. یو دا شو. اوس فطرتي تاسو ته پته ده، هغه فطرتي مطلب دا دی چې یا قدرتي، هغه موږ په انګریزۍ کې ورته وایي فزیکل نیچر. سپومې، ستوري، سیند، ولې، لښتي، غر، د غر لمن، ونې، څانګې، بوټې، ګلونه، د سپومې رڼا، دا ټولې خبرې چې دي نو دې ته موږ فزیکل نیچر یا فطرتي رنګ دې ته وایو. ټیک ده؟ بل چې دی نو سوپر نیچرل. تاسو سوپر نیچرل پیژنئ چې د عقل نه اوچتي، لکه پیریان، دیوان. ټیک ده که نه؟ د میډل ایجز چې دي نو هغه کې ټول دا قصې چې دي دا سوپر نیچرل دي. ډېر داسې قصې شته دی چې هغې کې هغه په عقل باندې موږ نه شو حل کولی. لکه اوس بهرام او ګلاندامه قصه که تاسو اورېدلي. ټیک ده که نه؟ د کویقاب غر هغې کې یو شهزادګه و. نو اوس د کویقاب غر کوم ځای کې دی؟ اوس سنټرل ایشیا کې یا سنټرل ایشیا د هغې څه نوم دی بیا؟ نو دا د ځانه نوې نوې خبرې، نوې نوې رنګونه جوړول دې ته وایي امیجنیشن او امیجري. امیجنیشن څه ته وایي او امیجري څه ته وایي؟ نو دا خبره رستو را روانه ده. دا په دې به خبره کوو لکه چې واضحه شي راته. لکه تاسو ته زه د اجمل خټک یو شعر ویم چې بهرام شه ملا دې وتړه تکل ورپسې وکړه. بهرام شه. اوس بهرام څوک و؟ ټیک ده؟ بهرام شه ملا دې وتړه تکل ورپسې وکړه، د دوی نه ګلاندام په زارو کله خلاصېږي. ګلاندام، دیو، بهرام دا زموږ د اولسي ادب کردارونه دي. پوه شوې؟ صحیح ده؟ دغسې چې دا څومره موږ دا قصې اورو پخوانۍ قصې نو هغه اصل کې روماني قصې دي. او په انګریزي ادب کې انګلیش لټریچر کې چې دی نو ایس ټي کالرج چې دی نو د ده په شاعرۍ کې ټول دغه سوپر نیچرل ایلیمنټس موجود دي. ډېر زیات رنګ دی پکې. او دا نن چې کوم زموږ نظم دی قبله خان نو په دې کې هم شته. اوس په دې کې څنګه دی نه به تاسو ته وروسته پته ولګي. بیا د
انټي مټیریالیزم، مادیت، د مادیت په ترڅ کې چې کوم جون دی د ملنګې د قلندرې څنګه چې روغاني صاحب دی، ټیک ده که نه؟ ډېر خلک شته چې هغوی وایي چې یاره تجارت شروع کړو، پیسې وګټو، ټیکهداري یا نور چې کوم کسبونه دي یا پسې چل ول پیسې پیدا کړو. ډېر خلک هغه دی وایي چې یاره نه مړه پیسې نشته، خو چې د انسانیت خدمت وشي، د فن خدمت وشي، د ادب خدمت وشي. نو کم خلک چې انټي مټیریلیسټیک دي، د ملنګۍ دا چې کم د قلندرۍ دا ژوند دی یا دا اپروچ دی، دې ته هم دا هم رومانټیک ایلیمنټ دی، روماني یو عنصر دی. بیا د صنعت په ترڅ کې چې کوم کاري د اربنایزیشن د ښار په مقابله کې د کلي ژوند، دا روماني عنصر دی یا روماني رنګ دی. اسکیپزم، فرار، تیښته چې ده نو دا هم چې کوم سړی د حالاتو مقابله نشو کولی نو هغه رومانوي دی. اوس دا ټیک دی او که غلط دی بېله خبره، خو دغه رنګ دی. بل آیډیل آف لیبرټي، کم سړی چې د ازادۍ خبره کوي، د فریډم آف ایکسپریشن خبره کوي، په قیدونو کې ژوند نه کوي، آزاد ژوند کوي، نو هغه دی څه روماني دی. بیا ګلوریفیکیشن آف د کامن پلیس، چې یو عام ښاري، یو عام کلي، خو تاسو هغه په داسې رنګ کې پیش کې چې هغه د دنیا ټوله دنیا هغې ته متوجه شي یا دنیا ته وړاندې کې. خو پېښور دی که نه، دا روماني ټیک شولو که نه. لکه اوس پېښور خو ټیک دی، ورکوټ ښار دی که نه، خو هغه فضل سبحان عابد صاحب چې دی نو هغه کمپیر کړی دی ټولې دنیا سره. دغسې که تاسو د رحمت شاه سایل صاحب چې کوم نظم دی کلم فردوس په بمونو پېښوره، نو هغه د دلی ذکر کړی دی، د واشنګټن ذکر کړی دی، د پیرس ذکر کړی دی، خو بیا د پېښور او د قصه خانې ټیک ده، دا روماني رنګونه دي. زما خیال دی زما په خبره تاسو پوهېږئ، صحیح ده که نه؟ هغه خبرې پکار دي چې تاسو پې پوه شئ، چې تاسو پې ورسئ، چې په سبا تاسو په کار راولئ چې بیا استاد نه یا څوک هم د سره نه، خو چې هلکه دا خو دا مونږ دا روماني دی که نه. لکه اوس خدای دې وبخي غازي سیال صاحب، هغه یو کتاب لیکلی دی د فوکلور باندې، ولسي ادب باندې، نو هغه ډېر داسې نظمونه، داسې شاعري راغشتې ده چې دا فوکلور دی، خو دا فوکلور نه دی، رنګ پکې د فوکلور دی، خو د هغې شاعر معلوم دی یا چې کوم د هغې یو بل رنګ دی. نو د یو عام کلي، د یو عام ښار هغه پیش کول، هغه ډېر زیات د هغې صفت کول، دا چې دی نو دا هم روماني رنګ دی. او په انګریزۍ کې که تاسو چا تپوس وکړئ یا کوم د انګلیش لټریچر ملګري چې زموږ خبره ترې اوري، نو ډیزرټډ ویلیج بای الیور ګولډ سمیت، دا د دې یو مثال دی د ګلوریفیکیشن اف ا کامن پلیس. چې سویټ آبن اوس یو عام کلی دی، آبن یو عام کلی دی، خو هغه دومره ګلوریفای کړ چې اوس په ټول انګریزي ادب کې هغه کلی موجود دی. نو دا دې ته روماني رنګ وایي، ګلوریفیکیشن اف کامن پلیس. بیا کم خلک چې دا زاړه تاریخي څیزونو باندې مینی او چې کم پخوانی تاریخ دی په هغې باندې مینی، یا چې په هغې کې هغه تاله په لاس نه درځي او ارمان یو څیز پسې کوي، نو هغې ته هم څه وایي؟ هغې ته روماني رنګ وایي. د هغې درته زه مثال در کوم چې که تاسو خیال کړي چې
څوک د ګران بابا دا غزل وی نو دا اوس د روماني غزل یو زبردست مثال دی. په دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی. همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی. ارمان پکې دی که نه، خواهش ارمان کم څیز چې موږ ته نه میلاویږي هغه پسې ارمان کوو که نه، صحیح ده. نو کم څیزونو پسې چې موږ ارمان کوو یا موږ ته هغه میلاوېدی نه شي نو هغه روماني دي، صحیح ده. ان اټینیبل په انګریزي کې ورته موږ وایو. ډسټنټ، ان اټینیبل اور هسټوریکل، دا ټول روماني رنګونه دي. په دې وجه چې موږ پکې اوسېږو اوس کم ځای کې چې موږ زه سبجیکټیویټي په انګریزي کې وایي سبجیکټیویټي از ا رومانټیک ایلیمنٹ. چې کله زما خبر دی چې زه یا زموږ یا هغې کې ستا پرسنل فیلینګ یو څیز سره وي نو هغه به رومانټیک وي. چې موږ پکې اوسېږو څومره ګران پکې ژوندون دی. ویړیا د سوداګرو له ارزان پکې ژوندون دی. او اشنا د محبت د ګټې کور راته معلوم دی خو سر پکې بیلل دي او تاوان پکې ژوندون دی. دا اوس روماني دی، ټیک ده که نه. د ګران بابا لکه ګران بابا خو زمونږ په دې دور کې اوس هغه موږ نه جدا شوی دی او شاعري موجود ده خو رنګ پکې د رومان دی، د رومانټیسزم دی. یا د غازي سیال صاحب دغه سندره چې زما زړګی چې پې ډاډه دی څومره ښکلی دی دغه زما د اشنا کلی دی، ټیک ده که نه. نو کوم ځای کې چې زما موږ سره یا دا خبره راشي چې هغې کې زمونږ خپل زمونږ ایموشن زمونږ سینټیمنټ زمونږ فیلینګس پکې موجود وي. مخې ته راشه بچي، ایډورډز کالج سټوډنټس راغلي دي، موږ ورته په خیر علي وایو او ډېره مهرباني. نو دا خبره تاسو ته بچي ځکه کومه که تاسو اورئ که نه چې پیښه یو ځل چې رومانیت اصل کې دی څه. زمونږ ډېر مشران ودرېږي، ډېر په بخښنه سره دا خبره کوم چې دا روماني ده. نو موږ ته خو اول دا وښایي چې دا روماني څنګه دی. نو تاسو زه نن دا اول ښیم زه ته د مثالونو سره ثابتوم چې دا روماني څنګه دی. په دې کې څنګه که هغه د انګریزی لټریچر نه دی، انګلیش لټریچر، پښتو لټریچر او اردو لټریچر چې د کم یو نه تاسو صرف یاد ساتئ او دغه لرننګ دی. ما وختي تاسو ته وایي که نه په دلیل خبره، په دلیل دا دی چې ته یو سړي ته وایې چې نه دا روماني نه دی نو بیا به ورته دا ټول هر څه وایې چې ګوره د روماني شاعرۍ یا د روماني نثر چې دی دا رنګونه دي، دا قسمونه دي، دا پکې نشته دی. نو دا نه دی، هغه به بیا ماډرني، هغه به بیا کلونیلي، پوسټ کلونیل به هغه به بیا کلاسیکي، بل یو رنګ به پکې خو روماني بني. بیا کم کې چې یو دا هغه چې دی د روماني شاعري چې ده که نه نو دا د زړه نه روځي. موږ په انګریزی کې وایو د رومانټیک literature is the product of heart. په زړه کې څه دي؟ جذبات دي، احساسات دي، ټیک ده که نه. او فیلینګس، ایموشنز اینڈ سینټیمنټس دي که نه په زړه کې. په دې وجه باندې دا یاد ساتئ هر هغه لیکوال که هغه شاعر دی که نثرنګار دی کوم سړی چې د احساساتو، د جذباتو او د سینټیمنټس چې دي، فیلینګس چې دي، ایموشنز چې د دې خاطر کوي او د دې پورې ټوکې نه کوي نو هغه ډېر لوی شاعري. ویلیم شیکسپیر اوسه پورې موږ ولې ورته لوی شاعر وایو چې هغه چا پورې ټوکې نه کوي. اوسه پورې په د هغه په ټولو ډرامو کې تقریبا 36 or 39 پلیز دي د هغه، په یو کې هم داسې خبره نشته چې د چا پورې ټوکې کړې دي. نو کوم لیکوال چې د یو قوم، د یو ژبې، د یو ادب هغې ته سپک ګوري نو هغه به په خپله ډېر ورکوټې سړی،
چې کوم لوی خلک هغه به همیشه ریسپیکټ او عزت کوي. زما په خبر پوهېږئ بچي؟ نو څومره چې اوس تاسو وګورئ رحمان بابا د هغه شاعري راواخلئ، د خوشحال خان خټک چا ته هم سپک نه دي کتلی، چا پورې هم سپکه خبره نه ده کړې. یو ټکي د هغې راخلئ، دغسې په اردو کې وګورئ، دغسې په انګریزۍ کې وګورئ، څومره چې تاسو ګورئ نو لوی خلک چې دي دی به د چا تضحیک یا د چا سپکه یا چا ته به سپک نه ګوري. دا یاد ساتئ ښه، هغه که په لیک کې که هغه په نثر کې او که په نظم کې. ټیک ده. بیا د روماني شاعرۍ ژبه چې ده، ژبه دا به ساده وي او کلیواله وي. ٹھیک ده. په انګریزۍ کې مونږ وایو رسټک لایف اینڈ رسټک لینګویج. رسټک لایف څومره چې سوچه ژبه وي، کلیوال ژوند چې دی دا ټول دا رومانی دی. او کله چې څوک د کلي صفت کوي، لکه زما زړګی چې په ډاډه دی څومره ښکلی دی، دغه کلی دغه زما د اشنا کلی دی. او دا کلی یا په دا تپوس زمانه مکړه چې په کومه غاړه لاړم، زه د مینې بنجاري یم، زما دا څه پته لګي. ټیک شو. کلیوال مروتونه د ښار دوړو کې ړانده شول، اوس نه ستا څه پته لګي نه زما څه پته لګي. د ښار ژوند چې دی که نه نو دا انټي رومانټیک دی. د کلي ژوند چې دی نو دا رومانی دی، هغې کې رومانی رنګي او ژبه هم مغی. ایک پیارا اردو کې هغه تاسو کو د جگجیت سنگھ اوریدلی، ایک پیارا سا گاؤں جس میں پیپل کی چاؤں میں آشیاں تھا، ایک چھوٹا مکان تھا، شہر کے ہو گئے ہیں بھیڑ میں کھو گئے ہیں. په کلی کې به ته په نظر راځې، کلی کې به ته د ژوند په خوږو پوهېږې، په ښار کې خو همیشه بس یو منډه ده که نه، او نه د چا دومره څوک یو بل ته اوزګار دي. نو په دې وجه باندې اربنایزیشن is in fact or anti-urbanization is also a romantic element. پېښې په خبره باندې بچي دا چې دي نو دا مې ته ځکه ووې چې تاسو ته دا پته لګي چې یاره دا رومانیت زمونږ نن دواړه نظمونه چې دي دا دواړه روماني نظمونه دي. دا دواړه شاعران چې دي نو دی روماني شاعري کړې ده. یو خو مکمل پیور رومانټیک دی که نه، ایس ټي کالریج. د غني خان په شاعرۍ کې خو نور ډېر رنګونه شته، خو رومانیت هم پکې شته دی. صحیح ده. دا یو بیکګراؤنډ و، یو انټروډکشن و د دې خبرو اترو. او چې تاسو په دې باندې پېښ یې چې یاره رومانیت څه ته وایي. تاریخ زن ما د تاریخ یو ډېر سلایټ انټروډکشن سلایټلی ما ټچ کړ، ځکه چې تاریخ خو هغه ډېرې لوی قصې دي که نه، دا هر چا خپل یو ویو پوینټ دي. خو ما درته ووي چې دا رومانیت به موږ پېژنو څنګه. لکه څنګه یو پیمانه راواخلې بیرومیټر، هغه بیرومیټر چې کېدې په هغې باندې نو تا ته پته ولګي چې یاره دا د څه حساب کتاب دی. دغسې یا موږ ورته په لټریچر کې انګلیش لټریچر کې ورته ټچ سټون وایو، ټچ سټون میتھډ. ټچ سټون میتھډ دا دی چې موږ هغه کمپیر کو یو لټریچر، یو پیس اف لټریچر که هغه نظم یو که نثري، هغه موږ د لوی استادانو کلام سره کمپیر کو، د هغې موازنه وکړو. نو که د هغې رنګونه پکې نو موږ وایو چې او دا کلاسیک دی، دا کلاسیکیت دی په دې کې. ټیک شولو. د دې نه علاوه بیا موږ چې د دغه خبرې کوو د په دواړو کې چې کوم فرق دی نو هغه نن نه کوو، هغې دپاره بیا که چې ته مقراله په هغه به بیا وکړو چې یاره what is classicism and what is romanticism, the differences between the two.
ټیک شولو هغه نن موږ نه ټچ کوو که تاسو ګورئ نو ما سره لیک کې شته دی هغه بیا واخلئ ځان له دې تصویر وباسئ او ووایه کور کې دا 5-6 پاڼې دي پیجز دي ټیک ده اوس به موږ راشو چې کوم زموږ نن موضوع ده چې قبلا خان A vision in dream a fragment دا نظم دی د ST Coleridge او My Palace زما محل دا د غنی خان دی منګه به د دې دواړو یو تقابلی جایزه اخلو د رومانټیک ایلیمنټس آر د رومانټیسزم په بنیاد باندې او هغه رومانټیسزم څه دی هغه ما تاسو ته ووایي ځکه مې ته ووایي چې یاره ما چې ډایرکټ شروع کړو تاسو به وایي چې یاره دا څه رومانیت کوي که نه نو اول تاسو پوه شئ چې رومانیت څه ته وایي تاسو هغه مه ووایئ اوس به دویمه پړاو چې دی نو هغه به دا شي اوس تاسو د ټولو نه اول خو چې کله موږ خبرې کوو نو موږ اخلو the title of the text یو کتاب یو شخصیت یو ناول یو ډراما یو فلم یو مووی نومي که نه ټیک د هغه نوم نه موږ ته دا پته لګي چې د دې څه مطلب دی یا هغه دا هغه نوم چې دی د هغې موږ ټیکسچوال او کنټیکسچوال انالیسز وکړو د هغې بیکګراؤنډ د هغې پس منظر وګورو او بیا دویمه خبره دا ده چې بیا د هغې په رڼا کې موږ ته بیا معلومات راشي چېرې د یو سړي یو نوم ولې ایښی دی مفکوره ولې مفکوره ٹھیک ده څه وجه به یې که دا یونیورسټو نومونه چې دي که هغه تاسو پرایویټ وګورئ او که هغه تاسو پبلک سیکټر وګورئ نومونه شته اباسین په پرایویټ سیکټر کې قرطبه سرحد او سیټي دا ستاسو د وړاندې دي د دې په مقابله کې عبدالولي خان یونیورسټي باچا خان یونیورسټي یونیورسټي اف پېښور کوهاټ یونیورسټي اوس کوهاټ یونیورسټي د یو ښار په نوم ده باچا خان یونیورسټي د یو شخصیت په نوم ده عبدالولي خان یونیورسټي د یو شخصیت په نوم ده یونیورسټي اف صوابي د یو ښار په نوم ده یو علاقې په نوم ده دغسې چې تاسو کله هم ټایټلز که هغه د ناول ټایټل دي که هغه د پویمې نو چې تاسو د ټولو نه اول ټایټل راواخلئ چېرې د دې به څه مطلب وي دا ټایټل ولې ایښی دی نو ټایټل مای پیلس زما محل اوس ما تاسو دا ووی چې کوم ځای کې زه یا زما یا سبجیکټیویټي از ا رومانټیک ایلیمنٹ نو هغه سي هغه روماني نو دا ټایټل چې غني خان ایښی دی زما محل نو دا دی رومانوي اوس که قبلا خان ته وګورو ټایټل نو هغه هم روماني دی ځکه چې کوم ما تاسو ته دا ووایي چې د کوم ځای کې د تاریخ خبرې نو هغه به روماني یا پخوانۍ خبرې زړه انشنټ فار ډسټنټ ان اټینیبل دا به روماني دا موږ مخکې دا خبره وکړه چې تاسو ته یاد دي که نه صحیح ده نو دواړه روماني دي خو دې مای پیلس زما محل او قبلا خان کې ډېر فرق دی یو خو د ټولو نه اول خبره دا ده چې مای پیلس چې دی نو دا غني خان په خپل هوش و حواس کې ښه په خپل رنګ کې لیکلی دی یاد ساتئ
قبلا خان چې نو هغه ایس ټي کالریج هغه بیمارو یا هغه ته تکلیف و نو هغه بیا هغه خو افیم ټول عمر استعمال کړی دي افیم هغه استعمالول he was opium addict لکه افیم بیا خوړل نه یا به استعمالول نو هغه افیم او خوړل او یو کتاب یې کته صحیح ده هغه کتاب چې کته نو په دې کې اوده شو ټایټل خبره کوګه نه چې اوده شو نو په خوب کې هغه د 200 نه واخله تر د 300 پورې د لاینونو د مصرو یو نظم ولیکه په خوب کې ٹھیک ده افیم استعمال کړل اوده شو خوب یې ولیده ځکه یې لیکلي دي چې a vision in dream په ټایټل کې سب ټایټل څه دی a vision in dream بیا بلې ورسره لیکلي دي a fragment ځکه چې دا نظم unfinished او incomplete اوسه پورې نه دی کمپلیټ شوی نو چې دا خوب کې د کم 300 په خوب کې خو ډېر آسان کار دی که نه په خوب کې هغه د 200 نه واخله تر 300 پورې لاینونه چې یا نظم چې یا مصرې چې دی هغه ولیکلې نو هغه ورته یاد وي دی راپاڅېده چې راپاڅېده نو شروع یې وکړه ٹھیک ده چې شروع یې وکړله نو نظم یې لیکل شروع کړل قبلا خان د چونکې کتلی تاریخي کتاب چې په هغې کې د چاینیز ډاینسټي د چاینا چې کوم هغه حکمرانانو چنګیز خان او قبلا خان یا قبلای خان یا دا ټول دا کتلی نو هغه په ذهن کې نو هغه خوب کې وایي چې هغه ولي چې هغه نو دی راپاس زر زر شروع کړله او دې ته هسې د شاعرۍ په ژبه کې آمد وایي یو خو یو سړی کښېني که نه ورګله که یو نظم در لیکم نو هغې یو ریولیشن چې کېږي چې راځي دې کې درته د پښتو که تاسو بد نه ګڼئ نو یو د پښتو د یو شاعر یو ډېر زبردست مثال چې هغه په ټلویزیون ویلی دا ما سره ثبوت شته نعیم بخاري ته یې ویلی سمندر خان سمندر نوم تاسو اورېدلی ټیک ده ډېر لوی شاعر او د بدرشو نوخار هغه په انټرویو کې وی چې زه لاړم د کور نه بهر ته سهار وختي چې مونځ مې وکړ نو بار چکر ته ووتم چې هلته دا غاړې ته ورسېدم نو ډېر زبردست غزل راغی راته احمد دې ته وایي که نه ریولیشن سپونټینیس فلو نو بس چې مې کته نه را سره کاپی وه نه پین ویسم نو یو کاڼې مې راواغېشته په یو ګټه مې هغه ولیکه او هغه ګټه مې په اوږه کړله او کور ته را روانم دا د نعیم بخاري په انټرویو کې زه به بچې دله ریفرنس در کوم که نه چې تاسو ته خبرې چې هغه بیا د هغې حواله ورکولی شي په هوا کې خبرې مه کوئ چا سره ښه نو نعیم بخاری ته وی چې اچھا بیٹے آپ کو پتہ نہیں وہ میں کندھے پہ رکھ کے وہ جو میں نے لکھا تھا ایک پتھر پہ اور گرا رہا تھا نو چې مخله یو سړی راغی چې سمندر سے په دې ګټه باندې څه کوي ما یاره چې دا کور کې لږه پکار ده دا ورته خو دا نشو ویلی چې یاره دا ما غزل ولیکو احمد او ما سره پن او کاغذ نو ما یاره دا ګټه لږ کور کې پکار ده نو بس ما چې دا ځان سره به راوړم اوس همدغسې ایس ټي کالج کېناسته او نظم یې شروع کړه ټیک ده چې نظم یې شروع کړه نو دا څومره چې اوس لیکلی شوی دی موږ سره چې موجود دی دومره یې ووې چې دې کې چا ور وډبه چا ورته اواز وکړه دې ور ووته هغه سره وخت نیم ساعت نیم ولاړو خبرې اترې ورسره وکړلې بیا سړی رخصت شو
کار سو خو ډېر ظالم موږ له ډېر نقصان را کړی دی واپس راغی ایس ټي کالج خو هغه خوند نه بیا نو په دې وجه باندې دا فریګمنټ دا دویم د دې چې ګوره قبله خان A Vision in Dream, subtitle, A Fragment. That's why this is unfinished poem. The namukamal poem. Da the title that is a title. मतलब से दे या title संगा दे. ज़मा महल खुदेर clear देखन. ठीक दा. उस ज़मा महल वाले title दे. अगर तो तवेम उधर न मख के قبله خان کانټیکسټ کله لیکل شو ټایټل باندې پیښولې کله لیکل شو دا د ټول نه غټه خبره ده قبله خان was composed in 1797 however since it was unfinished poem, it was a fragment. No ST کالر وی چې مونږ دا خو څه مسلې کلی دي دا خو چاته ویلم نشم چې دا یو حصہ ده کنه یو پارت دی نو عام دوستانو ته بیا اورولو لکه داغه دوستانو کې څوک ویلیام وارډزورث او ډاروتي وارډزورث داغه سیسټر هغه وا او یو essays of Elia چا لیکلو چارلز لیم داغه په مرګرو کې او لارډ بایرن نو د نور ته خو بیا ورو وخت په وخت باندې کله نه کله به پاغه باسو کو خو په شایع کړي نو پبلش کړي نو او نه پبلش کول غوښتل په 1816 کې چې کله لارډ بایرن هغه دا نظم واورېدو نو د هغه ډېر زیات خوښ شو او ته چې دا خامخا چاپ کوئ دا خو ډېر اهم څیز تا لیکلی دی نو بیا په 1816 کې he published it in a poem form in the books in the collection ٹھیک شلو صحیح ده اوس زما محل کله لیکلی شو صحیح دا ریسرچ خبره ده نو په دې کې چې څومره پورې ما کوشش وکړو څومره پورې چې چېرې دا کله لیکلی شوی نو د ډاکټر وقار علي شاه کتاب چې دی عبدالغني خان ژوند او زمانه چې ما هغه وکتو بیا په یوټیوب باندې د اسفندیار ولی خان یو په افغانستان کې په کابل کې چې یو غونډې ته خطاب کړی د غني خان په حواله سره نو هغه موجود دی تاسو اورېدی شئ هغه نو هغه اسفندیار ولی خان کال نه دی خولی خو د نظم یا د غزل نوم یې اغشتی دی چې زما محل ٹھیک ده نو زما محل چې دی هغه وایي چې یاره غني خان تاسو ته پته ده چې غني خان انجینیر هم صحیح نو په ګوله کې په ګوکرنات شوګر ملز کې دی نوکر و صاحبزاده امتیاز صاحب په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې غني خان په 1936 کې 1936 کې په دغه مل کې نوکر و ٹھیک ده نو دغه مل چې نو دا ما بیا دغه دا چې کوم سیندو یا دریابو یا چې هر څه دغه ما نوم بیا راوویسته چې هغه موږ له په ګوتو راشي چې هغه او دا دی دا سارایان ریور ٹھیک ده که نه دا خو ما صرف هلته وکته په ګوله کې هم دغه شوګر مل سره دغه سیند دی نو اسفندیار ولی خان خدا لیکلی چې یاره
غنی بابا وی چې یاره زه ډېر زیات بالته یوازې وم او یو خشکو کې میل وګه نه څوک را سره هم نه نو ما دا نظم ولیکه زما محل ٹھیک زما محل چې ما ولیکه نو د دې مې بیا ترجمه وکړه او دا ما خپل سخر ته ولېږله چېره ما کوېدن شوی و نو چې ما لکه واده راکړي نو زه دلته زه یوازې به نه یم کور والا هم را سره نو وخت به تېرېږي نو اوس منګه د ریسرچ په حوالې سره بچي تاسو خو د ریسرچ کسان یې که نه نو 1936 او 1939 د غنی خان واده د ما خیال دی یو کین کنفرم اٹ 24 نومبر 1939 کې شوی دی او 1936 کې دی نوکر شوی دی په شوګر مل کې او بیا دغه دوران کې اسفندیار ولی خان د وینا مطابق چې دا نظم یې لیکلی دی او د دې ترجمه یې لیکلې ده خپل فخر له او هغه ورته بیا هغه تاسو کنفرم کولی شي هغه وایي چې ما ته په جواب کې چې غنی خان دغه نه واپس راشه د اسمان ته مخې واپس راکوشه ځمکې ته راکوشه او زه خدای به کار ټیکي که خیري نو د دې مطلب دا دی چې دا نظم چې دی دا د 1936 نه واخله تر د 1939 نو زیات دغه چې دی امکان چې دی دا په 38 یا په 37 کې لیکلی شوی دی اوس بعضې د ریسرچ ما یو ریسرچ پیپر وکړه په هغې کې لیکلي چې probably it has been written in 1970 په ریسرچ کې به بچې کله هم داسې خبره نه کوي بغیر دلیل نه موږ خو یو دلیل جوړ کړه که نه ټیک ده چې نوم او بیا د هغه ټایم پیریډ په ګوله کې یا ګوکرنات شوګر مل کې چې دی نو غنی خان د 1940 پورې 41 پورې بیا هلته نوکر و یعنې چې واده شو د هغې نه پس هم هلته کال دوه پاتې شوی دی بیا د تخبیه مل ته راغلی دی د هغې ډیټیل شته دی یا به راشي دلته خیر او تاریخ هم شته دی بیا د تخبیه شوګر مل ته راغلی دی او د ما خیال دی چې 1943 پورې بیا دلته و بیا دې ځای نه ریزاین کړی ده هغه څنګه ریزاین کړی دا خبر هم کېږي نو دا د دې بیکګراؤنډ دی هغه خو معلوم دی چې هغه کله لیکلی شو کله چاپ شو د دې خو معلوم موږ ته نه دی غنی خان په خپلو نظمونو کې یا په شاعرۍ کې ډېر تاریخونه لیکلي دي ځای یې لیکلی دی لکه کاریپور جیل ټیک ده که نه او د ډیر اسماعیل خان جیل چې کم کم نظمونه یې لیکلي دي یا تاریخ ورسره لاندې لیکلی دی خو زما محل دا تاریخ یې نه دی لیکلی دې ته تاریخ نشته دی نو اوس چې تاریخ نشته خو دا خو زمونږ د استادانو د څېړنکارو د ریسرچ سکالرز دا خو د دوی کار دی که نه چې دوی به معلوموي ریسرچ خو دې ته وایي که نه نو بیا ګوره بچې ما څنګه معلوم کړه یا څنګه ما ټریس کړه تاسو به هم دغسې ریسرچ به داسې کوئ ټیک ده اوس موږ دا ویلی شو اګزیکټ ډیټ خو نه شو ویلی خو د 1936 او 39 ترمنځ دی او زیات چې دی نو ممکنه ده چې 37 38 سي ځکه एकदम خو دی نه چې دی تللی تللی او 36 کې نوکر شوی دی او زر زرې غزل لیکلی دی یا نظم یې لیکلی دی که سر ورځې چې تېر شوي نو خلک باندې تنګ شي که نه چې یوازې ما یا دلته داسې په شاړه کې پروت یم څوک شته نه ملګري نشته دی یا داسې یو ګاټ مای پوینټ ها اوس چې دی اوس به داسې وکړو چې دا فرض کا دغه یې ده چې موږ دا وورو دا دواړه نظمونه نو بیا به پې یو کمپیریټیو اپروچ یو جایزه واخلو خو چې تاسو کله وایي چې یاره بس نه بس بیا به بس کوو ښه د اسفندیار خان دا خبرې چې دي نو دا هم زما خیال دی که دا تاسو په دې دغه کې اورئ که نه نو بهرحال دا صرف د حوالې دپاره ده بیا اوس چې کوم نظم دی دا به په دې مایک کې به راځي
ها تاسو ته به نه راځي که نه صحیح شوله خو صرف دا ما دوی ته دا ورل چې یاره قبله خان ټیک ده که نه مای پیلس او زما محل and Kubla Khan, a vision in dream, a fragment. Say that. Where blossom many an incense-bearing tree. دا غزل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل صحیح شو اوس په دې کې ما درته بیا دا وی چې یاره صاحبزاده امتیاز مای پیلس په دې نوم باندې دا ټرانسلیټ کړی دی په انګریزي کې بلکې دا غني خان ډېره شاعري چې ده نو هغه ټرانسلیټ کړی ده اوس به د نظم چې کوم قبلاکان دی په هغې کې څه دي او اول خو دا ووری چې یاره امیجري څه ته وایي او امیجنیشن څه ته وایي او ډسکرپشن څه ته وایي ٹھیک شولو imagery Kubla Khan or Zama Mahal, my palace, they are good examples of imagery. Good examples of imagery. Us imagery se tawai the use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, or an experience. Although most images appeal to the sense of sight, they may appeal to the sense of taste, smell, hearing and touch as well. او تاسو بیا د دې اورېدې شئ هاشم بابر یو ډېر ښه لیکوال دی زموږ ډېر ښه مشر دی هغه پخوا د غني خان په وړاندې یو نظم دوه ویلیو په پل کانټیننټل هوټل کې یو فنکشن و نو هغه د غني خان د شاعرۍ چې کله بیان کو خاص کر د روماني شاعرۍ نو هغه وی چې تاسو د غني خان دا ټکي وایې نو په هغې کې چې کوم هغه خوند دی نو هغه هم د سړي په خوله کې راشي دا د هاشم بابر خبره ده نو امیجري چې دی چې اوس دې دواړو د ټکو نه څنګه موږ ته تصویرونه جوړ کړي دي هغه به تاسو وورئ ټیک شولو بل دا دی چې که موږ زما محل که دا واخلو اوس دا غني خان دا امیجري امیجز تصویرونه د ټکو نه تصویرونه څه جوړ شوي تاسو پته this is called description in English. What is description in English? To recreate the pictures for the imagination of the readers with the help of words. چې د ټکو په ذریعه باندې تاسو د لوستونکو دپاره یو تصویر جوړ کړئ نو که تاسو دا نظم بیا ووایئ که نه او واورېده ځکه دا خو سرداري ټکر هم ویلی دی استاد خیال محمد هم ویلی دی او شاه ولي استاد هم ویلی دی هارون باچا هم ویلی دی ټولو ویلی دی ګلزار عالم هم ویلی دی نو تاسو اورېدی شئ په هغې کې اوس کوم ټکي چې راغلي دي ګوره د سیند
سپینې شګې. نو ستاسو ذهن کې یو امیج جوړ شو که نه، د سیند سپینې شګې. خرګي جهان یا خرګې جهان، د ګلاب د سرو پاڼو قالین، د ګلاب د سرو پاڼو قالین. په دې وجه باندې منګه کمپیریټیو سټډي کوو که نه د کالریج او د غني خان، نو چې منګه دواړه د دې ټکي د دې پاور آف امیجینیشن اینڈ کریټیویټي وګورو، نو دا دته د عقیدت په ژبه نه باندې نه وایم، د حقیقت په ژبه باندې وایم، د څېړنې په بنیاد ته وایم چې بیا د غني خان چې کوم رنګ دی نو هغه ډېر مضبوط دی، هغه ډېر زیات افیکټیو دی. وجه څه ده؟ تاسو په خپله وسورئ چې قالین، خو د څه قالین؟ د ګلاب د سرو پاڼو قالین. ټیک؟ امیجینیشن. د رباب د ساز دیوالونه، د رباب د ساز دیوالونه، لکه چې دیوال دا هغه زما محل چې دی د هغې دیوالونه به د څه نه جوړي؟ د رباب د ساز نه. امیجینیشن، امیجری، رنگ دی که نه؟ ښه، د شباب د خوبونو رنگ، د شباب د خوبونو رنگ. اوس ګوره د شباب خوب، تاسو پته د ځوانۍ خوب چې دی که نه، دا ډېر زیات خوږ دی، او چې بیا د هغې نه څه جوړ کړي؟ د هغې نه رنګ جوړ کړي او هغه دیوالونه له یې ورکړي. د شباب د خوبونو، یعنې د ځوانۍ د خوبونو رنګ، شباب ځوانۍ ته وایي. ټیک شولو؟ او د هغې به مالیار څوک وي؟ بلبل. ټیک شولو که نه؟ بیا ګلونه به پکې کم کمي، نرګس او رامبیل. دا به ګلونه به دا نه وي، دا به میلماني. ټیک شولو؟ لکه رحمت شاه سایل صاحب چې څنګه وایي که نه چې زخمونو نه د خوږ زړه ورله غېږې جوړومه، زخمونو نه د خوږ زړه ورله غېږې جوړومه، په ډېره موده پس مې میلمانه دي ستا یادونه. څنګه چې یادونه میلمانه دي، نو دلته میلمانه څوک دي؟ ګلونه، رامبیل او نرګس. او بیا امیل به د څه نه جوړوي؟ د شبنم د څاڅکو امیل. بچې ما تاسو ته امیجینیشن وي، امیجري مې درته وویل که نه. اوس دا ټکي چې دي، دا خیال چې دی، دا تصور چې دی، د دې څوک سوچ کولی شي په صحیح معنو کې؟ یو خو موږ هسې لاسونه وپړقو که نه چې څوک شعر ووایي هسې د ځانه ځانه ورته های ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. آیا تاسو په دې شعر پوهېږئ؟ د شبنم د څاڅکو امیل. امیل چې دی ګوره خو امیل څنګه جوړېږي؟ د امیل تصور ذهن کې راولئ. او کم امیل چې سهار وختي کم شبنمي ډیو چې څه ته وایي که نه، او هغې نه تاسو یو شبنم څاڅکي راغونډ کړئ، هغې نه امیل جوړ کړئ، او هغه امیل امیجري. ټیک شولو؟ تاسو خبره اورئ که نه؟ بیا د نسیم خندا، د نسیم خندا. ټیک شولو؟ بیا د بلبل د اوښکو شراب، صرف شراب نه، کم چې ډسټل شوي، کم چې کشیده شوي د څه نه، د بلبل. یو خو د بلبل چغار یاد دی که نه، د بلبل چغار. نو د چغار چې د بلبل کم چغاري، او بیا د هغه کم اوښکي، او د هغه اوښکو نه بیا شراب جوړ کړي. This is imagery.
د بلبل د اوښکو شراب، عام شراب نه چې کوم د بلبل د اوښکو نه جوړ شوي. او د زهره پستې غزلې، د عام نه زهره. بیا د تنظرو د خندا نه چې کومه موسیقي جوړیږي، د تنظرو چې تنظري خاندي او بیا د هغې نه کومه موسیقي جوړیږي، د تنظرو د خندا موسیقي. هغه موسیقي ته بیا څوک ګډیږي؟ د زرکو ګډا چې زرکې ورته ګډیږي. او د مستۍ سترګې، یو خو سترګې یو بل د مستۍ سترګې. بیا د مستۍ اور، د مستۍ اور. بیا د غم تاج، خلک وایي چې تاج که نه، عام تاج نه، د بادشاهۍ تاج نه، د غم تاج. بیا د نم مسکې سترګې، چې کوم سترګو کې نمي او هغې کې خندا مي، چې کوم سترګې هغې کې مسکې سترګې خو نم چې پکې، پیراډاکس. ٹھیک شو. بیا دا د شبنم د ساس کامل چې دی دا ټکي دوه ځله استعمال کړی دی. او د ګل پشان معصومه نازنینه، د ګل پشان معصومه نازنینه. دا ګوره ما تاسو دا ټکي وې صحیح ده. اوس که فرض کا منګه دا پورا کلام چې وګورو نو تاسو بیا د هغې خوند ته وګورئ. زما محل، ٹھیک ده. د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړلو محل، د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. قالین مې پکې ما تاسو ته ایکسپلین کړه مخکې. اوس هغه ټکو ته ګوره چې هغه څنګه هغه کړي دي. According to S.T. Coleridge, what is poetry? The best word in the best order. The best word in the best order. اوس د ټکو د آرډر ته وګورئ. ښه، قالین مې پکې خور کړو د سرو پاڼو د ګلاب، اوچتې دیوالونه او سازونه د رباب. د رباب ساز او د هغې نه چې خښته نه، مساله نه، سیمټ نه. ٹھیک. اوچتې دیوالونه او سازونو د رباب. بیا رنګ مې ورله ورکړو د خوبونو د شباب. هر ګل مې ورله راوسته، مالیار مې کړو بلبل. د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. نرګس مې په غېږ راوړه، هم میلمه مې کړو رامبیل. د څانګو د شبنم نه مې ښایسته جوړ کړو امیل. نسیم په خندا راوړل زیړ ګلونه د چامبیل. شراب مې ورله ورکړل بیا د اوښکو د بلبل. امیجری. او د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. رڼا مې د سپومۍ کړه، وختي ما تاسو ته فزیکل نیچر ویلي و که نه. رڼا مې د سپومۍ کړه د زهرا پستې غزلې، خندا ته د تنظرو ښکلې زرکې ګډېدلې. خندا ته د خندا موسیقي ما وته وختي ته وي که نه. خندا ته د تنظرو ښکلې زرکې ګډېدلې، غلې غلې رپېدلې. رو رو پې مستي راغله د خدای اورې کړو بل. د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. یوازې زه بادشاه وم په سر مې تاج د غم. یوازې زه بادشاه وم په سر مې تاج د غم. د پاور نه، not د پاور، د زور د قوت نه، د غم تاج. ٹھیک. پخوا کې مې دلبرو مسکې سترګې پرنم، په غاړه امیل ښایسته د څاڅکو
د شبنم ما چې دا دوه ټکي یو بیا روسي دوه ځله د ساس د شبنم ساس کې دوه ځله استعمال کړی دی. ماشومه نازنینه پاکه ښکلې لکه ګل د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران. اوس ته پته ولګېده چې دا امیجنیشن ایمیجري چې هغه څنګه ده او بیا موږ دا چې دا کم ټکي استعمال کړل او د هغې نه څه جوړ شوي دي او د هغې وضاحت. بیا دا یو کمپیریټیو اپروچ دی انګریزی کې دی چې ایس ټي کالرچ څه وایي او غني خان څه وایي. کمپیریټیو اپروچ دی که نه. نو په دې کې د ایس ټي کالرچ چې کوم د پلیژر ډوم دی که نه نو هغه دی د پلیژر د خندا د خوشحالۍ محل او د غني خان محل بیا څنګه دی د ده محل دی the palace made of white sands of river. د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل. هغه څنګه جوړ کړی دی؟ هغه سنی پلیژر ډوم جوړ کړی دی. د پیلس میډ اف وایټ سینډز اف ریور. ٹھیک. بیا د هغه برایټ ګارډنز د برایټ ګارډنز چې یو عام ټکی دی که نه د ده څه دی ا کارپټ made of petals of the rose. A carpet made of petals of the rose. Bia the incense bearing trees. ST college سوي چې هغه ونې چې هغه لکه څنګه سندل ونه چې ده د هغې نه یو خوشبويي راځي که نه د سندل لرګې خلک یې هغه بلۍ د دغه دپاره ده فرګرنس دپاره د سویټ سمیل دپاره هغه بلۍ دا سندل. نو دی د انسنس بیرنګ ټریز هغه ونې چې د هغې نه خوشبويي راځي ښکلا ترې راځي. خو د هغې په مقابله کې دی څه وي د دیوالونو څه وي والز آر میډ آف میلوډیز. د ساز نه چې کوم دیوالونه جوړ شوي د شباب رنګ. بیا د سنی سپاټس آف ګرینري دی وایي چې د میلوډي سپوټ فورت بای د رباب چې د رباب نه کوم رنګي د ساز رنګي هغه. ها د سنلیس کیورنز ایس ټي کالج وایي چې د سنلیس کیورنز د کیوز hidden covered dark not covered by the sun. Sunless without sun. مطلب دا دی چې هغه پیلس چې کوم دی پلیژر ډوم چې دی نو هغه به د نور د رڼا نه پټي د نور رڼا پې نه لګي سنلیس. بیا دې څه وایي چې د ریباؤنډینګ هیل. تاسو ګورئ دا هغه چې واوره چې ده که نه ګلی هیل سټوم ټیک ده که نه هغه ګلی چې هغه راوغورځېږي نو بیا داسې ټوپ کي. سو ریباؤنډینګ هیل هغه د ګلی ټوکړې یا هغه ګولې چې هغه په ځمکه لګي او د بال په شان having elastic nature چې هغه راوچتېږي واپس. The sunny spots of greenery, the melody spot for painted in the colors of the youth dreams. Ghani Khan so he painted in the colors of the youth dream. Da अंग्रेजी तर्जुमे ने ज़रूरत है हम का ना. Bya the sunless caverns, the bulbul as a gardener for its care. चौकीदार बाबा किसो की माली बाबा किसो की मालियार बाबा किसो की बुलबुल. هغه بیا ګوره قبلا خان چې دی نو هغه ټول هسټوریکل دی څه پکې ده د ځان یو ځای کړي دي څیزونه. د نیچرل objects are the natural spots.
او غنی خان چې څومره لیکلي دي نو دا د خپل امیجنیشن دی. هغه خو یو د تاریخ خبره موږ ته کوي او زما محل چې دی نو دا د څه نه جوړ دی هغه تاسو ټول چې په دې کې به څه تنظري به پکې زرکې به پکې دیوالونه به څه د سازونو د رباب او رنگ به وله کم یو ورکو د خوبونو د شباب، یعنې د ځوانۍ چې کوم خوبونه دي دا اوس د ځوانۍ خوب چې دی نو دا ډېر زیات د دې خپل خوند دی که نه. زمونږ په شان چې بوډاګان شي خو بیا ټوله شپه ټوله ورځ ویښې هسې به که نه، خو د ځوانۍ چې کوم تاسو راویښوئ که نه تاسو چې سهار څوک راویښوي څونه ګرانه ده. دا نور خلک خو په خپله نیچرلي پاسې سهار وختي. اوس هغه ذهن کې راولئ جسټ امیجن چې هغه د ځوانۍ د خوب نه رنگ جوړ کې پینټ او د دیوالونه به هغه پینټ ورکو. دس از امیجری. بچی تاسو ګوره خپل خلک زمونږ بدقسمتي دا ده چې چا له انګریزي ورځي نو هغه له پښتو نه ورځي او چا له چې پښتو ورځي هغه له انګریزي نه ورځي او دا لږ غونته کې دا صرف this is just for your inspiration for your encouragement. نور به تاسو کار کوئ. ما خو لږ غونته کې ټاپکس راغونډ کړي دي دې پسې کېدای شي چې یو بل سیشن که چې ته راغې یو مقرره لیدل چې ته اوزګار وم نو ویلیام ورډزورث د هغه an ode on intimations او هغه د غنی خان نظم دی شاعری او د حمزه بابا غزل دی بیا د محبت سازونه راوله زیته مې د جن نبضونه راوله